السلام علیکم. په نوي ویلا کې هرکلی ملګرو، په دې ویلا کې مو پېښور ته بوځم، خو کوشش وکړئ دا ویډیو ځان سره ټولو ملګرو ته مخکې شیر کړئ. ملګرو، د خیر آباد نه مو سفر ښه مزېدار جاري کو او جهانګیري طرف ته په روډ باندې روان وو. ملګرو، دا د پېښور روډ دی او په دې روډ باندې مونږ روان وو، یکدم جهانګیري سټاپ ته راورسېدو. ملګرو، چې مونږ جهانګیري سټاپ ته ښه مزېدار راورسېدو نو دلته مې یو ویډیو کلیپ مې واخیستو. بیا چې مخکې لږ رالو نو دلته پېټرول پمپ هغې ته مې ورتاو کړو. پېټرول پمپ نه مې پکې ښه مزېدار د 3000 روپو پېټرول ور واچول. ما ویل چې پېښور ته روان یو. بیا چې پېټرول پمپ نه بهر راووتو نو ریان کیمرې اوچته کړه او لږ شان د ویډیو شاټ واخیستو چې په ویډیو کې ځان راولو. خو بیا ملګرو په روډ باندې روان وو، یکدم کوړي سټاپ ته مونږ راورسېدو. دلته کې مو یو ویډیو شاټ ویډیو واخیستو. مونږ وی چې دا لوکیشن هم تاسو ته پکې ویډیو کې راوړو. ملګرو، دا کوړي سټاپ نه چې مونږ راواوړېدو نو یکدم نوښار ته راورسېدو، خو دلته یو بل ونه جوړ کړی دی. په کمنټس کې راته ووایي چې دا څه شی جوړ کړی دی. بیا ملګرو، نوښار کې د سروو ډېره غټه منډایي لاګي، خو تاسو کوشش کوئ چې د قربانۍ لپاره سروې اخلی نو صحیح سروې والی، ځکه چې څوک مو دوکه نه کړي، ډېره غټه منډایي ده. بیا ملګرو په روډ باندې روان وم، خو سیکلو والا ډېر زیات روان وو. هغې نه مې یو کلیپ واخیستو ځکه چې پېټرول ډېر زیات ګران شوي دي او دا خلک په دې سیکلو باندې تر اوسه پورې ګرځي. بیا راته په روډ باندې یکدم رکشا بند شو چې کیک مې وویلو رکشا سټارټ شوه. بیا ملګرو د پبو سټاپ ته مونږ راورسېدو. دلته کې مې یو ویډیو کلیپ واخیستو چې لږ شان مخکې رالو نو د جوسو روړۍ والا ولاړو. بیا ما جوسو والا ته وویل چې دوه راته یو غټ ګیلاسونه راکړه چې اوس کو ګرمي ډېره زیاته ده. بیا مو ملګرو جوس ښه مزېدار وڅښل او لاندې ورته کېناستو. ویډیو کلیپ مې ځان نه واخیسته او بیا مخکې روان وو په روډ باندې. چې ډک بیسود ته راورسېدو نو دلته یو چیکړي والا په روډ د پاسه لګولی او 400 وال چیکړی. او ملګرو په کمنټس کې راته ووایي چې 400 وال چیکړی چا خوړلی دی. مونږ هم دلته یو پلیټ راواخیستو. مونږ وایي چې په پیله ځل باندې 400 وال چیکړی خورو چې څنګه دی، خو ډېر مزېدار او ډېر ښکلی روانې ولګېدو. پلیټ مې صفا کړو، بیا مې ورته کېښودو چې لږ شان د مخکې رالو نو د اوښانو منډایي هم لګېدلي وه. بیا ملګرو مونږ پېښور ته انټر شو. دا د کوټ روډ دی ښه مزېدار. دلته مې یو کلیپ ویډیو واخیستو. بیا چې ملګرو مونږ پېښور ته راورسېدو دلته انټر پاس پارکینګ دی، هغې کې مو ښه مزېدار لوډر ودرو. بیا مې لوډر نه لږ شان د ویډیو وکړه چې چېرته لوډر څوک پټ راپټ رانه نه کړي چې دا ویډیو ما سره ثبوت پروت وي. بیا مو ځان نه لږ شان د ویډیو وکړه. مونږ وایي چې ویډیو کې ځان راولو چې دلته کې مو کتل چولو لوبیا والا ډېر زیات وږي شوي. مونږ ورته چې یو پلیټ چولو یو پلیټ لوبیا ولګوه. بیا مو روټۍ ښه مزېداره وخوړه او دلته کې کاوې والا مو کتو. کاوې والا دوکان ته لاړو هوټل ته. هلته کې مو ښه مزېدار آډر ورته ویل کړو چې مونږ ته یو چانک قهوه راکړه چې قهوه ورپسې وڅکو. ځکه ملګرو تاسو ته پته چې د پېښور قهوه ډېره زیاته مشهوره ده او چې قهوه مو وڅکه. بیا ملګرو شوبې ته تلمه نو بلې رکشا مو ونیوه. بلې رکشې کې کېناستو شوبې ته، ځکه چې سکار مې و هغه ډېر زیات ضروري و لوډر دپاره مې سره اخیستلو. بیا چې ملګرو مونږ شوبې بازار ته راورسېدو نو هلته کې مې یو ویډیو کلیپ واخیستو. ما ویل چې ویډیو کې تاسو ته راولم. بیا ملګرو جیب کې را سره نسوار نه و. دلته یو دوکان او نسوار مې ته نه ښه مزېدار راواخیستل ځکه چې وره سره نه و. بیا واپسې مو بله رکشا ونیوه، هغې کې واپسې رالو خپلې رکشې ځای ته. بیا چې واپسې کې راتلو نو ملګرو ریان وی چې کباب دوانې خورومه. دلته مو یو هوټل ته لوډر رکشا ودروو. کباب اډر مو ورته ښه مزېدار ویل کوم ورته چې لږ شان د کباب راکړه چې ټیسټ کړو چې مزېدار دی که نه. بیا ملګرو کباب مو چې وخوړه ډېر ښکلی او ډېر مزېدار روانې ولګېدو. ښه ملګرو که چا ویډیو کتلي وي نو موږ ته خپله رای کمنټس کې ضرور راکئ. ما شاهد مندو خیلوال ته راکئ اجازت. ښه ده او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.